السلام علیکم ګران دوستانو، زه الفت مې ځل بیا ستاسو په خدمت کې ګران دوستانو. راځو موږ تاسو ناون اینڈ ټایپس اف ناون وایو. موږ تاسو په اول قدم کې لیکچر 1 کې موږ تاسو ناون لوستو، خو دا هغه موږ تاسو ټایپس نو لوستو. پاره سویچ کې موږ تاسو ناون پروناون ایڈجکټیو دا ټول یو ځل لوستلو، ډیفینیشن یې ورته وکړم، ایگزامپل واغستو. خو نن راځو موږ تاسو ټایپس اف ناون او ټایپس اف ناون لیکچر 2 دا د تفصیل سره وایو او دا وایي چې ټایپس اف ناون څه ته وایي. راځو په ټایپس اف ناون کې موږ تاسو سره کولیکټیو ناونز. Collective nouns are those nouns which are singular in form but plural in meaning. مطلب دا چې types of noun په collective noun مطلب دا چې دا په خپل حالات یعنی په خپل شکل کې دا مفرد وي مګر دیو معنا شي جمع. مثال وګورئ، example of the collective nouns army. army ګوره دا په خپل شکل کې مفرد ده army مګر معنا چې ورکه جمع. army خو ډیر خلګي. family موږ تاسو ګورئ یو کس خو فیملی نشي کېدی، خامخا به دوه کسان درې کسان به څلور کسان. نو فیملی خپل حالات کې خپل شکل کې ورته ګوره سنګولر ده خو مینینګ به پلورل ورکوي. سټاف ګوره په اداره کې یو کس نه خامخا لاس 15 شل، نو دا هم چې ده سټاف هم موږ تاسو سره جمع ده. نوٹ collective nouns either take singular and plural verb with different meaning. collective noun هم موږ سره تاسو هم دا شان کولای شي چې singular verb او singular ورب واخلي چې سره په مختلفو معناګانو سره، یعنی په جمع معنا به جمع خو ورب چې سنګولر. ګوره مثال ټیم از ریډي، ټیم چې ده ریډي دا ګوره از ا هول ټیم ده چې ده از ا هول ټیم ده، خو دا ګوره جمله ټیم از ریډي مفرد ده خو معنا چې ورکوي پلورل. بل ټیم آر ریډي، ټیم چې دی ریډي. all members are individual ready، مطلب هر یو ټیم آر ریډي چې ودی نو هر یو کس په ټیم کې مونږ سره چې دا ریډي ده. دریم ټیم آر ریډي، ټیم چې دا بیان بل معنا چې ډیفرنٹ ټیم فرام ډیفرنٹ کنټریز، مطلب په یو ملک کې د مختلفو په یو لوبغاړي کې په یو مختلفو ټیمونه چې د مختلف ملکونو آماده دي. نو دا موږ اساسه کولیکټیو ناون هم لوستل چې مطلب دا به چې په شکل کې به منفي مفرد وي او معنا به جمع. بل راځو وایو ماتیریال ناونز، مادین اسمونه چې هغه دا کوم اسمونه دي are those nouns which refer to the substance from which other nouns are made، یعنی سامانالات یعنی د اجناسو نمونه. مثال ګوره emerald او بل روبي، دا د ماتیریالز ناون قسمونه. راځو موږ تاسو ابستراکټ ناون وایو. ابستراکټ ناون کوم ناون ته are those nouns that doesn't have physical shape or existence or those nouns which cannot be seen or touched. مطلب د ابستراکټ ناون هغه نمونه دي، هغه اسمونه دي چې دا یو فزیکل شیپ نه لري، یا هغه نمونه چې موږ تاسو دا نشو کولی ټچ کو. مطلب ایجوکیشن اوس ناون دی، موږ ټچ کولی شو نه، سین کولی شو نه، لو مینه کولی شو نه. سیډنس دا یو نوم دی، موږ کولی شو دا ټچ کو نه. هیټ نفرت دا هم یو اسم دی، نو دا موږ نشو کولی شي کو ټچ. ایکسپیرینس هم یو نوم دی خو موږ تاسو نشو کولی دا ټچ کو. نو دا دوستانو ټایپس اف ناون کې موږ تاسو سره کولیکټیو ناون، ابستراکټ ناون او ماتیریال ناون درې قسمه ناون موږ تاسو لوستو. که چیرې تاسو په دې کې څه مشکل لرئ نو کولی شئ موږ ته په کومنټ کې ولیکئ، موږ ته په ایمیل اډرس باندې خپل سوال راواستوئ. ګران دوستانو چینل ځان سره هم سبسکرایب کړئ. مننه.